سلامونه ملګرو، بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو په انشاټ او همدارنګه په پکسلاب اپلیکیشن کې د هر ډیزاینونه اډ کړو. زیاتره ملګرو دغه غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په انشاټ او همدارنګه په پکسلاب اپلیکیشن کې مونږ د هر ډیزاینونه اډ کړو او د کوم ځینې کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقې ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه نه کوم که چېرته زموږ چینل ته چې عمر سکیلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ما به تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل او همدارنګه په واټساپ چینل کې 280 د هر ډیزاینونه اچولي وي چې د ټلیګرام چینل لینک او د واټساپ چینل لینک تاسو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ له هغې ځای نه جوین کړئ او هغه خطونه ډاونلوډ کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې دغه هر ډیزاینونه درکړي وي. را به شئ همدغه هر ډیزاینونه به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړه بیا به راشئ په همدغه هر ډیزاین باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه په دې کې 280 ډیزاینونه دي. بیا به دلته راشئ په مای فایلز باندې به کلیک کړئ. چې کله به دغه باندې کلیک کړه دلته بیا تاسو دغه شان صفحه راشي. په دغه ځای کې به تاسو ته دغه هر ډیزاینونه تیار سلیکټ شوي په دا لاندې ایکسټراکټ به یې لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه نو دا به دغه شانتې لوډینګ واخلي او دا به چې دی خپل ځان ته فولډر جوړ کړي، یعنې خپل ځان ته فولډر شي. دغه فولډر بیا په ټلیګرام فولډر کې پیدا کولی شئ. را به شئ ملګرو دا هم چې کله دغسې که اوس دغه کتلی شئ ملګرو زیات ښه ډیزاینونه دي. د دې لپاره به اوس تاسو راشئ ملګرو خپل انشاټ اپلیکیشن به راخلاص کړئ. چې کله مو انشاټ اپلیکیشن راخلاص کړئ دلته به راشئ په انشاټ باندې به کلیک کړئ. په دې انشاټ مو چې کله کلیک بیا به تاسو دغه شان صفحه راشي. په دغه صفحه کې به یا ویډیو ورته انتخاب کړئ یا فولډ انتخاب کړئ. زه راځم دلته یو عکس ورته راخلم، نیو باندې کلیک کوم. دلته به یو عکس ورته انتخاب کړم، سپین عکس ورته انتخابوم. بیا راځم دلته به دا لاندې ټیکسټ آپشن ته به راشئ. دا ټیکسټ آپشن چې ګورئ کوم چې ټي لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ خپل نوم یې هغه به ورته ولیکئ تر څو موږ هلته ډیزاین راواخلو. زه راځم عمرجان ورته لیکم. بیا راځم په دلته رنګونه بره کې دا تور رنګ ورته انتخابوم تر څو یې رنګ ښکاره شي. بیا به راشئ ملګرو دې خوا دا ډبل ای چې کوم لیکلی یو غټ یو وړوکی په دې باندې به کلیک کړئ. په دې مو چې کله کلیک کړم ملګرو دلته به رانه دا غشی ووهئ ملګرو. چې کله په غشي باندې کلیک کړم تاسو ته به دلته موبایل کې څه هر ډیزاینونه دي ټول راواخلي. نو که تاسو غواړئ موږ صرف هغې فولډر نه ډاونلوډ کړو را به شئ په دا لاندې فولډر نشان چې کوم دی ملګرو په دې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک هماغه فولډر دلته چې دی ملګرو د هر ډیزاینونه 280 دی به یې ورسره لیکلي هغه به تاسو سلیکټ کړئ. چې کله مو سلیکټ کړئ په دغه ځای کې به هر یو هر ډیزاین چې دی تاسو خوښېده هغه به دغسې ورته ټول سلیکټ کړئ. 280 دی 280 به ټول سلیکټ کړئ. بیا 5 ټیک مار علامه ووهئ نو دا به دغه رقم ته ټیک مار شي، یعنې ستاسو سره به دلته اډ شي ملګرو. دغه وه د انشاټ طریقه. اوس راځو ملګرو پکسلاب ته. را به شئ ملګرو تاسو به خپل پکسلاب اپلیکیشن راخلاص کړئ ملګرو. زه راځم دلته خپل پکسلاب اپلیکیشن راخلاصوم ملګرو. زه راځم دغلته پکسلاب اپلیکیشن مو چې کله راخلاص کړم ملګرو دغه شان صفحه راغله. دلته په دا خط باندې 2 پیرې کلیک کوم. په دا ټیکس دغه خط چې کوم دی په دې 2 پیرې کلیک کړئ. بیا به دغه شته خط ډیلیټ کړئ. دلته به راشئ خپل نوم په پښتو کې یا په فارسي کې ورته هر کوم چې لیکي ورته ولیکئ. خپل نوم به ورته ولیکئ. زه راځم خپل نوم عمرجان ورته لیکم. بیا به دلته به راشئ ای بي پوینټ چې کوم دی ملګرو دغه یو دغه لاندې چې کوم یو درته ښکاري ای بي پوینټ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک په دغه ساحه کې به ملګرو تاسو راشئ ملګرو په مای فونټس باندې به بیا کلیک کړئ. دغه کوم منځنی دویم آپشن چې کوم دی په سر کې دغه دویم آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته ګورئ ملګرو ما سره انګلیسي خطونه شته. اوس پښتو ورته اډ کوم. راځم د دې لپاره په دا فولډر نشان باندې به کلیک کړئ. چې کله فولډر نشان باندې کلیک کړئ دلته به هماغه د ښه ډیزاینونه 280 ډیزاینونه په دغه باندې به کلیک کړئ. او دلته به راشئ لاندې ډایرکټیویټي په دغه باندې به کلیک کړئ. په دا لاندې بیخ کې نو چې کله مو کلیک کړئ په دې باندې دغسې صفحه به تاسو ته راشي، یعنې ستاسو سره به دا خطونه ټول اډ شي. دلته ګورئ ما سره پښتو ډیزاینونه نه وو نو ما سره زیاتره ټول پښتو ډیزاینونه هم اډ شوه. په دغه طریقه تاسو کولی شئ نور ډیزاینونه هم ورته اډ کړئ. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل ایکن تڼۍ سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پورې در ورسېږي. نور په لاس پرم د خدای په امان.